بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی د یونیسف او د اطلاعات او کلتور وزارت ترمنځ د ماشومانو او تنکي ځوانانو د فرهنګي او هنري همکاریو پر پراختیا خبري هیواد ته د پخواني ادارې د ملي امنیت شورا د سلاکار ډاکټر اسمت الله مجددي بیرته راستنېدل او په وینزویلا کې د زورورې زلزلې له امله د مړو او ټپیانو د شمیرو لوړېدل. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د چنګاښ میاشتې 4مه نېټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د یونیسف ادارې له مسؤلینو سره د ماشومانو او ځوانانو د فکري او فرهنګي او هنري ودې په برخه کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلي عزیزي ویلي چې دغه وزارت چمتو دی چې د مطالعې او فرهنګ دودولو د عامه کتابتونونو تجهیز د ماشومانو لپاره د ادبي او فرهنګي آثارو تولید د ځوانو لیکوالانو د ظرفیت لوړونې او د ګډې فرهنګي پروګرامونو د پلي کولو برخه کې همکاري پراخه کړي. دغه راز یونیسف مسؤلینو علمي فرهنګي او هنري همکاریو د لا زیاتوالي ډاډ ورکړی دی. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې په هڅو یې په تېره اداره کې د امنیت شورا سلاکار ډاکټر اسمت الله مجددي له ترکیې څخه خپل هیواد ته راستون شو. یاد کمیسیون وایي چې نوموړي هیواد ته په راتګ او ورکړلۍ خوښي څرګنده کړې ده. بل خبر د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هلمند ولایت د اوسیدونکو لپاره د روغتیايي خدمتونو د پراختیا او پیاوړتیا په موخه یې له یوې مؤسسې سره د $999 په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د یاد وزارت په وینا دغه تړون له مخې به د 6 فرعي روغتیايي مرکزونو او 2 اساسي روغتیايي مرکزونو له لارې 9,202 تنه په مستقیم ډول او 250,000 تنه په غیر مستقیم ډول له روغتیايي خدمتونو څخه ګټه واخلي. همداراز د روغتیا په برخه کې 12 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. او وروستۍ خبره چې د وینزویلا لنډمهالې ولسمشرې ډیسلي روډریګز له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمیرو پر اساس په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله تر اوسه لږ تر لږ 22 تنه وژل شوي او 200 تنه نور ټپیان دي. روډریګز یاده کړې چې د زلزلې له امله ګڼې ودانۍ نړېدلي او د ژغورنې چارې یې په چټکۍ سره روانې دي، خو په اعلان شوي شمیر کې د تر ټولو زیانمنو سیمو تلفات شامل نه دی. نوموړي په خپلو خبرو کې دغه زلزله یوه ستره غمیزه بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د ځمکپېژندنې ادارې راپور له مخې د رشتار په کچه 2.2 او 2.5 درجې 2 پرلهپسې قوي زلزلو د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته نږدې سیمې لړزولې دي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.